اختر په ښایسته‌و جامو په ښکلو لباسونو نه ښایسته کېږي. اختر په خوږو خوندورو مزېدارو خوړو نه ښایسته کېږي. اختر په ډېرو پیسو مالو جایدادو نه ښایسته کېږي. اختر په مور پلار خویندو ورونو میرمن بچو ترونو تره زامنو او ښو ملګرو ښایسته کېږي چې د خپل اولس په منځ کې ناست دی، په دې باندې ښایسته کېږي. قدر یې وکړئ، سپک ورته مه ګورئ. د اختر پوښتنه د ما نه وکړئ چې 30 کاله وشو چې ما د اختر جامې نه دي کړي. په قسم یې درته وایم 30 کاله وشو چې زه د اختر په ورځ داسې ناست نه یم چې ما څه شی پخ کړی. نور قضاوت په تاسو او خدای که به مو د مور و پلار د خویندو ورونو د بال بچ د ټولې کورنۍ د ترونو تره زامنو سپکاوی وکړه، سپک مو وکتل، ارمان به یې وکړئ، وخت به درنه تېر وي. السلام علیکم ورحمة الله.